وی ففاضت عینایا دسترګونه مې اوښکې روانې شوې وتولیت را وګرځېدم حتی تصورت الجدار تر دې چې په دې دیوال را وختم فبینما امشي په دغه وخت کې زه روان یم فی سوق المدینه د مدینې په بازار کې اذا نبطی په دغه وخت کې یو زمیدار دی او دهقان دی من نبط اهل الشام د زمیدارانو د شام نه ممن قدم بالطعام دا غچانا چې هغه به راوړه طعام د شام نه به راوړه یبیعه بالمدینه په مدینه کې به خرڅوه یقول هغه ویلې من يدل على کعب ابن مالک سوق بما کعب ابن مالک راوخی وی فتفق الناس یشیرون له خلق شروع شو اشاره ورته کوله الی زما طرف ته چې دغه کعب ابن مالک دی کعب ابن مالک فرمایا حتی جانی تر دې چې دا دهقان دا زمیدار زما خواله راغی دا نبتی فدفع الی کتابا ما ته راک یو خط من ملک غسان د غسان د باچا خط ما ته راوړه وخت په ګډیر تیر شوی باچام خبر شوی غسان باچا وکنت کاتبا کعب ابن مالک فرمای ز کاتب ما لیکل لستل می کولې شو فقراته هغه مې ولست فاذا فيه نو په دغه وخت کې په هغه خط کې لیکلیو اما بعد دا کلمه سنت طریقه ده خطوطو کې یا بیاناتو کې تلیکې نو اما بعدو کلمه لیکي نو یې کې لیکلیو اما بعدو فإنه قد بلغنا یقینا من ترسیدلی دی ان صاحبک قد جفاک چستا ملګری ستا سره جفا کړی دا ولم يجعلك الله او نه ګرځول الله تعالی را بدار هوان پکور د ذلت باندې ولا مضيعون د زای کولو د تبعی الله خو ته دومره ذلیل کله نه وي نو د دې خلکو غم مکوا یعنی دته دعوت ورکړو چې فالحق بنا راش زمنګ سره یو ځشا نو واسه کمنګ بستا غم خوري وکو ستا مدد به وکو کعب ابن مالک فرمای ګورا مسلمانی د څه شي فقلت ما ورتو الهینا قراتها کلا چې ما دا خط ولست ما ویل وهذه ايضا من البلاء دا هم ما باندې یو امتحان دی فتیممت به التنور وای ما قص ک په دې خط سره تنور ته دا خط می تنور ته وغورځو فسجرتها ومه سیز تنور ته منګه استادو پښتو کې ورته سو تنور او دا دغه والا ورته سوې اردو کې ورته سوې تندور ها او عربي کې ورته سوې تنور وفارت تنور قرآن کې راځي کنه نوې قسم کا پاخد باندې تنور فسجرت او مسیز د قار او د غسې نه مې وسې چې کدا وګوره من پسالی خبگان دے او دا ما پس خطر لگی چی رازا حتی اذا مضت 40 من 50 تردی چی تیر شوید سلویک شپید 50 واستلبث الوحی او وحی ساروا وزنده دلا اذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی پا دغا وقت نبی علیہ السلام ما تراغے فقال وی فرمائل اذا رسول الله وای دغه وخت کې استاذ د رسول الله استاذ د نبی رسول الله یاتینی ما تراغه فقال راتوی فرمایل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرک د الله پیغمبر ته حکم کوي انت تعتزل امراتک چې د خزینه جدا شه فقلت ما ورتل اطلقها ام ماذا افعل طلاقکم کسو کما دومره تابعدار خلکا فقال ويا غراتول چې لا نه بل اعتزلها بلکې صرف ته جدا شه فلا تقربنها مور نزدې کېږي
وارسل الى صاحبي او زما ملګرو ته مولېګل دواړو مرګرو ته بمثل ذلك پشان د دیغی تیم ویل چې خزونه جدا شي. وقلت لامراتی ما خو خپل خزی ته ویل کور والا ته چې الحقی باهلک زلاړه شخپل پلار کر فکونی عندهم آل تداغی سر اوسېګه تا یقضی الله فی هذا الامر تر دې چې الله تعالی فیصله وکړي په بار د دې کار کې. وی فجاءت امرات هلال ابن امیہ رال خزد هلال ابن امیہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ته فقالت له ورته فرمایل یا رسول الله د الله پیغمبره ان هلال ابن امیہ شیخ ضایع یقینا هلال ابن امیہ چې ده دا خو بوډا ده ضایع معنا ختم ده لیس له خادم خدمتګار نشته ده. نو فعل تکره تبدی غنی ان اخدمه جزی خدمت صرف خدمت بکو. نبی علیہ السلام وراتول چې لا ندا سباق نه کوي ولکن لا يقربن کی تاسو به نزدیکیږي نه تاسو سره به نزدېکت نه کوي نور خیر خدمت ولا کوا. دلته بیرال کنه ان هلال ابن امیہ شیخ دا شیخ معنی څه بوډا او ځوان ته چې شیخ وي به دوالو وګیا نه ځوان یو ځوان مولا ته څه شیخ سیف خبره ما تاسو ته ویلې کړه چې شیخ او شیاخ او شیخان او شيوخ پس دا خو نن سبا صف ډیر شوي دي ګره قیامت را نږدې شوی دی که اوس زمونږ دا اصطلاح ډېره سخته عامه شوې ده. شیخ صاحب راغی او شیخ صاحب لاړ او شیخ صاحب څنګه شیخ صاحب راشه او یا شیخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. شیخ صاحب که من کرالی وی ته نور روټۍ در باندې پخوم او کور در باندې جارو کوم او ایزه به تقلارې د مېلمه په شان ناست سوای وای انه یقینا والله فقالت دیکھه زی ورته ویل انه یقینا والله قسم په الله ما به من حرکت الی شی نشته د حرکت یو شیتا بالکل دغه شهوت ختم شوه دی. والله قسم په الله ما ذا ليبكي همیشه غجاړي مزکان من امر داغه وخت نه چې و دا کار ما کان الی یومه هذا ترنن ورځې پوری د کوم وخت نه چې دا مسله منځ راغله ده بس جاړي او جاړي او بالکل حرکت او هیڅ هم نشته ده. فقال لي بعض اهلي کعب ابن مالک فرمای ما تبازی کور والا ویل چې ګوره د هلال ابن امیہ خزي اجازه وغوښته کنه نو ګوره تم د نبی رسول الله نه اجازه وغواړه خزي ته باندې نږدې کیږي او خزه بر سره خزه خو چې چا خوا سره سي می وسړې لک ټکوري کنه. فقال لي بعض علي باز کور والا رات ویلې لو استاذنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی امراتک کتا د نبی رسول الله نه اجازه وغوښتلې په بار د خزستا کې فقد اذن یقینا اغه اجازه ورکړه امرات هلال ابن امیہ خزه د هلال ابن امیہ تان تخدمو چې خدمت یو نو تاسو هم خزه خدمت بدله کوله. فقلت ما ورته الله استاذن فیها زپدی کی اجازه نه غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وما يدريني ماذا يقول زنه پویدلم چې سبوي رسول الله صلی الله علیه وسلم زنه پویګم چې سبوي نبی رسول الله د استاذن تو کله چې اجازه غواړم زبر ورته سم چې سره پاره د ما سره وانا رجل شاب زخ ځوان سړی مخفلم خدمت کولای شم. فلا بست بذلك 10 ليال ما په دې باندې وخت تیر کړل شپې فكمل لنا نو پوره شو زمنګه 50 ليله 50 شپې من حين نهيا داغه وخت نه چې من شوان کلامنا زمنګ د خبرونه. ثم صليت صلاه الفجر به میرے سحر منځو کا 57 ليله په سحر د 50 شپې على ظهر بيت پشاد کور زما باندې من بيوتنا زمنګ د کورونو نام. فبینا انا جالس کعب ابن مالک وای دغه وخت کې زناستما علی الحال التي فغحال باندې ذکر الله تعالی منا چې الله تعالی زمنګ قرآن کې ذکر کړي چې زمکه را باندې تنگ وقد ضاقت علی نفسی تنگ په ما باندې زړه زما د ګناه د وجنا
د مؤمن سړي زړه تنګي وضاقت علی الارض زمکه را باندې تنګ وا بیماره بس سره د پراخوالینا ویناستما سمعتو صوت صارخ ما واورد आवाज دی आवाज کوونکی او فعل سلا چاغه راو خطر کار شاله سلا په جبل سلا چې مدینه کې معروف غر دی یقول ویلی باعلى صوته پوچت आवाज باندې یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک خوشحاله شه کعب ابن مالک فرمای فقررت ساجدا زپر وتلم په سجده باندې الله ته دې ته سجده شکر وای کنه سجده شکر دا سنت طریقه ده ګورخه وعرفت زپوشم انه قد جاء فرج یقینا رالا پراخي فاذن رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس نو خبر ورکو نبی صلی الله علیه وسلم خلقو ته بتوبه الله علینا په توبه د الله په منګ باندې حين صلى صلاه الفجر کله چې نبی رسول الله د سحر منځ کړو خلقو ته خبر ورکو چې خلقو د کعب ابن مالک توبه الله قبول کړه او داغه د ملګرو فذهب الناس خلق شروع شو روانو خلق تل خلق یبشرون نما تزيد کول فذهب لال قبل صاحبیا په طرف دغه دو مرګر زما باندې مبشرون زیر ورکونکي ورکذ رجل الی فرسا او پمن دراغه یو سړی مونږ ته پاسبانه وسع ساعن او من دیواله کوشش کو یو کوشش کوونکې من اسلامه د اسلامه قبلینا قبل ازما په طرف باندې ووفال الجبل پغره باندې راخکار شو فکان الصوت ودغه आवाज اسرع من الفرس تیز من الفرس داسنه आवाज تیز و فلما جان الذي کله چراغ ماتا الذي غ سمعت صوته چې ما دغه आवाज اوریدلې و یبشرنی ما ته زیر راکو نزیری کی چاله سور کول پکاری کا نوای ما سنور سنو نزات له صوبیا ما ورته دواړه جامې ویستلې کمیس او لنګ فکسوته ما یاهو هغه ته ور واغستلې به بشارتي د وجه د چشي نه د زیری نه ما نوري واغست خپل مدل ور والله قسم بالله ما املکو زه اختیار منوم غیرهما سوا دغه دو جامونه یومئذ په دغه ورځ واستعرت ثوبین وای ما په سوال باندې چانه واغست دو جامې فلبستو ماغه می واغست وانطلقت العالم اتعمم رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد من نبی اسلام يتلقان الناس ما سخلق مخامخ کېدل فوجن ډلې یوهنیوننی هغه ټولو ما ته مبارک را کوله به توبته په سبانه په توبه باندې ويقولون لي ټول راتول لتهنئك توبه الله عليك مبارک دی توبه د الله پتا باندې حتا دخلت المسجد تر دې چې داخل شوم څه مسجد پیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس دغه وخت نبی علیہ السلام ناس دي حول الناس وګر چا پرته خلق دي فقام نو ودرد طلحه بن عبید الله يحرول رامن دیواله حتا صافحنی وهنانی تر دې چې ما سره مصافحه وکړه مال مبارکی راکړه والله قسم بالله ما قام رجل من المهاجرین وی را پانه چې دیو سره د مهاجرینو نه غیر او سوا ده نو فکان کعب لا انساها لطلحه کعب رضی الله عنه طلحه رضی الله عنه دا احسان نه هرو چې د مال مبارکی راکړه ځکه کله چا باندې خوشحالي راشي او یو کس تعالی راغی او ته مبارکي درکړه چې لکه مبارک شه نو سړی په دې ډېر خوشحالي کی کړه نو مبارکي هم سم کار باندې ورکه ګورخه زمنګا زنانه خدا کاری چې بس په معمولی شی باندې به مبارکي ورکړي دومره بس دا کېږم نه ښه نو رمضان سره روزګار خېلم نه جوړي چې غټ کار باندې مبارکي دا خون کوي ښه بیخي پهلو درزن دی راوړل بیا هم تر اخر شي چې لکه مبارک هم شي چینک دی راوړل نه وي
به دل دو درې را خوشي مبارکم شي الکه د الله بندگان اوس تاسو غل ولې کوره پورس غلوي قال كعب رجو فرمای فلما سلمت على رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې ما په نبی رسول الله سلام واچو قال فرمای وهو يبرق وجهه او دا پیغمبر چې پړقیده دغه مخ منه سرور د خوشاله نه ابشر بخیر یوم سیمات ویلې ویراته ویل زتا لزیر در کوم په غره ورځ باندې مر علیک شته رشوی د پتا باندې مزولدت کا امک دغه وخت نه چې ته مور دې غولې تا باندې د سید خوشاله ورځ نه دراغله فقلت ما ورته یا رسول الله امن عندك يا رسول الله یا د الله پیغمبر دا ستاره طرف نه ده ام من عند الله کده الله تر طرفه قال لا اغولنا بل من عند الله ده الله تر طرفه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه نبی علیہ السلام و چې کله به خوشاله او مخ به پړقیدو حتى كأن وجهه تردی چې گویا کې و مخ د رسول الله قطعه قمر لکه د سپوږمۍ ټوکړه داسې بس پینځلې ده کله چې سړی خوشاله نو مخ به ډېر برابرۍ کنه ډېر خلک داسې کنه و دې چې غمجنې غریبانان په سوجونو کې مرزونو کې هغه به چرته غشان رنگ راوړي ها ابه زمونږ استادو په شان باندې ګډ وډ او چې کله خوشاله به ضرور د سړي په مخ باندې خوشحالي کوي او وکنا نعرف ذلك منهم من بدا د پیغمبر نه پیژندل فلما جلست بين يدي کرج نبی رسول الله مخه تک ناستم قلت ما ورته یا رسول الله اذا الله پیغمبر ان من توبتي یقینا زماره توبه نه داده ان خالع من مالي زبو باسم د خپل مال نه صدقه الى الله و الى رسول الله ورسول ته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راتول امسك عليك بعض مالك بن كبزابان بازي مال وهو خير لك ذا تعالى غرض فقلت ما ورتل اني امسك سحمي الذي زبدنو خپل خبر به خیبر چې کوم خیبر کې ما تر رسیدلی و وقلت ما ورتل يا رسول الله اذا الله پیغمبر ان الله تعالی انما جان یقینا الله تعالی مال نجات را ک بصدق پرشتینی ویلو باندې وان من توبتي یقینا زماره توبه نه داده الله حدث الا صدق زمانه بیانوم بغیر رښتیا ما بقي عمر کې کعب بن مالک فرمای فوالله قسم بالله ما علمت احد من المسلمين ما تنه معلوم یو کس د مسلمانانو نه ابلاه الله تعالی فی صدق الحديث چې الله په امتحان راوستي پرشتینی خبره کی مذکرت ذلك کله چې ما دا ذکر کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احسن خستا مما ابلانی الله تعالی هغه چې الله ما باندې امتحان راوستو ما باندې الله ډېر خسته امتحان راوستو والله قسم په الله ما تعمدت ما قصد نه کړي کذبتن د دروغ مذ قلت ذلك دا وخت چې دا ما ویلو لرسول الله صلی الله علیه وسلم ته الى يوم هذا ترنن رزي واني لارجو زما امید دی يحفظني الله تعالی فيما بقي چې الله باندې باقی عمر کې حفاظت وکړي کعب بن مالک وای پرشته اور باندې الله امتحان راوستو الله نجات راکو ما دا قصو که زب دروغ نه ویم وای ان تر اوسه پورې ما دروغ نه دی ویلی والله نه امید د چې ما بقیه به مونږ او زمونږ دی وخت خلک خو د دروغ ګوډی دي کنه دروغ عظیمه ګناه ده دروغ جن باندې الله لعنت ده بیا خدا موبایل د دروغ جر لده کوټه کې بناسته السلام علیکم وعلیکم السلام کمزه کله کا پینډای کې دروغ جن کوچا کې بولاړي کمزه کې لګا اعتابات کې ما اذا الله بنده پرانا ورځ په غټه کوچا کې ولاړ یي مسلمان او دروغ وې لګي نو دا د دروغ جرند نه ده د خلک سخت دروغ جن خبره باندې ورسېده موږ تر ورځې داغه زوی دی ټلیفون ورته کړه کم ځای کې هغه ورته ز لاورای کې لاورای دلته زیاده زمونږ دی علاقې سنځدي نو څنګه کور نه بهر راوته دی د دې د کور سره د دې خو پنځم شپږم کور دی دغلته بل گاونډي دی دا راغله دی د زوی د دې گاونډي پوجره کې دی ښا نه په سړاره کې راغله ته پته وکنه ولې ته اوله معلومات کړه جزوی می چرته دی به ته ټلیفون کړو چرته لکه ویلته راغله دلته گیر کړه به وسلان جاو نو خلق په دې موبایل باندې
سره عام بس دروغ وي که ښځه که سړی دا غټه فتنه ده غټه ټیک ده فائدې به پکې صحیح ښه خو نقصانات پکې سخت ډېر نو څه وایي دلته وایي ما دغه ورځې نه چې قص کړی دی تر نن ورځې پورې زما امید ده چې الله به مې حفاظت وکړي په مابقي عمر کې قال دا فرمای فانزل الله تعالی الله تعالی د آیتونه راولېږل لقد تاب الله علی النبي والمهاجرین یقینا مهرباني وکړه الله پیغمبر او مهاجرینو باندې والانصار او پانصار باندې الذين تبعوه هغه چې رسول الله تابعداري کړې او فسات العسره په وخت د تنگسیا کې چې سخته ګرمي وا سفر لري حتی بلغ تر دې چې د آیت ورسېد انه بهم رؤوف الرحیم وعلى الثلاثه الذين خلفوا او هغه درې کسان چې رسته پاتې شوی حتی اذا ضاقت عليهم الارض تر دې چې تنگ شو پای باندې زمکه بیمار او بس سره ده پراخوالی ده حتی بلغ تر دې چې ورسېد د آیت چې اتقوا الله ویرګد الله نه وکونو مع الصادقین شهدا رښتینو سره قال كعب فرمای والله قسم په الله ما نعم الله علی من نعمت الله تعالی په ما باندې نه کړو نعمت قط هیڅ بعد اذ هداني الله ورست داینه چې الله ما ته هدایت کړو ل اسلام اسلام ته اعظم غټ نعمت په نفسي زما پړه کې من صدقي رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتیا ویلو زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله کنا کذبته چې ما غته سونه ویل دروغ مې وته ونویل دروغ جن نشوم نو څنګه عبارت دی ورپسې وای کتاب کې څنګه عبارت دی څه شي اریو پوزه کې اوس غړيږي فاهلک کما هلك الذين وایزب تباشوي لکه څنګه چې تباشوي کسان کذبو چې دروغ ویل په الله د اسلام نرست الله ما باندې دا نعمت وکړه چې ما رسول الله ته رښتیا ویلې الله مال نجات راکړه کنو زبم دسي تباشوي ویل کاږي چې تباشو منافقان کما هلك الذين كذبوا ان الله تعالی قال الله تعالی ویل للذین كذبوا کسانو ته دروغ ویلو اين انزل الوحي کله چې وحی نازل شو شر ما قال له بدغه چې ویل شي یو کس شر ما قال بدغه شاغه ویل کیږي له احد یو کس وقال الله تعالی الله تعالی ویلو سيحلفون بالله زرد چې دا منافقان به قسمونه خوري په الله باندې لکم تاسو ته اذن قلتم الیهم کله چې تاسو ایت اور واپس شي لتوردوانم چې تاسو ته مخ واړو الله فرمای فاردوانم پیغمبر مخ ته واړو انهم رجل یقینا دی پلید دی او ما واهم جهنم زید ورتک دی جهنم دی جزاهم بدل بما كانوا يعملوا یکسبون په سبب داغه کارون شي دیو کول یالفون لکم الله فرمایي قسمونه خوري تاسو ته لتردوا عنهم دې د پاره چې تاسو داینه راضی شي نو فین تردوا عنهم الله فرمای پیغمبره کته ته راضی شي فین الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله تعالی ناراضی کیږي د قوم فاسقنا سوره توبه آیات نمبر 95 قال کا فرمای كنا خلفنا ايها الثلاثه من پاتشو اے درې کسانو ان امر اولئک الذين د کار د دغه کسانو نه قابل منهم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قبول کړو داغینه نبی صلی الله علیه وسلم عذرنا حين حلفوا له کله چې پیغمبر ته قسم خوړلو وبايعهم بیعت ورسره کړو واستغفر لهم بخنه ولو وختلوا وارجع الله وارجع رسول الله صلی الله علیه وسلم او رستک ارجع معنا ارجاع معنا رستواله دي او رستک رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا زمن کار حتا قضى الله تعالی فی بذلک تر دې چې الله تعالی فیصله وکړه پدې کې پدې باندې قال الله تعالی الله تعالی فرمایي وعلى الثلاثه الذين خلفوا او هغه درې کسان چې رسته پاتې شو وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وليس الذي ذكر نو هغه چې ذکر کړه مما خلفنا هغه چې موږ ته پاتې شو تخلفنا پاتې کېدل زموږ عن الغزو د غزوان وانما هو تخليفه ايانا یقینا دا رستکیدل داغي و زمنګنا و ارجاؤه او رستکول امرنا د کار زمن
عمن د هغه چانه حلف له چې هغه ورته قسم خوړل او واته درېلې عذرونه ته پیش کړی فقبل منه ایت قبول کړو معنا دا دی و ټیک د موږ د درې کسان پاتې شو خو منافقان مو خو به زمنګ دا کار چې دی کنه وای دای روسته کب د الله پیغمبر دلته تخلیف معنا دا ده چې روسته کول نبی صلی الله علیه وسلم د منافقانو عذرونه قبول کړ او موږ ته رښتې ویل نو زمنګ کاری روسته ک متفقون علیه وفي روایت بل روایت کې راځي ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج فی غزوه تبوک نبی رسول الله ته په غزوه تبوک یوم الخمیس غزوه تبوک ته رسول الله او ته زیارت ورځ وکانو یحب نبی رسول الله بخوخه غنلا ان یخرج یوم الخمیس چې زیارت ورځ باندې وځي وفي روایت من روایت کې راځي وکان لا يقدم من سفر نبی رسول الله بندر اتر سفر نه الا نهار مگر د ورځې په زواد چاش په وخت کې پیدا قدم کړ چې براغه بدا بالمسجد په مسجد به شروع وکړه فصلی فی رکعتین التبه دو رکعات منځو کو ثم جلس فی به بالتا کیناست حدیث دا کم کتاب دی اول کې مې ته ویلو چې دا حدیث د بخاری او مسلم دیکھا او دا حدیث پر ډیرو فواید باندې مشتمل دی چې زه په زمنګ غاړي ته اشاره وکړه خو دلته چې په باب التوبه کې راوړی دی نو د مناسبت د دې سره چې کله د ګناه کېدل الله ته توبه وباسه ان شاء الله چې رب العالمین به توبه قبلي وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.